عرض د پسرلی خو قیس په دې کې د اشعری ګل ما یاد کړل او هغه کې زما ابراهیم خان شبنم سے اشاره ده ونی بوټي ګل شو پسرلی راغی ونی بوټي ګل شو پسرلی راغی ګل د اشعری په نظر ناراضي او قیس او اباسین خدای ژوندۍ لري قیس او اباسین خدای ژوندۍ لري ډېر د کار سړي په نظر نه راځي او یو مزاحیه قطعه ده تیز رفتاری ظلم کول دي د خپل ځان سره انسان نه مړ شي نه ژوندی وي معلق پاتې شي او خوږ لالیه د تانبې دي تانبې بیا جوړېږي انسان چې یو ځلې چق پق شي نو چق پق پاتې شي او یو سړی د خوړ په غاړه داسې ووې یو سړی د خوړ په غاړه داسې ووې لا ایمان زمونږ سم نه دی ملګرو او چې حاجي صاحب په زمزم کې ملاوټ کړي نو غریب په یو والا ګرم نه دی ملګرو د پورات د سین په غاړه که یو سپی د تندې مړ شو د پورات د سین په غاړه که یو سپی د تندې مړ شو نو عمر ویل ملګرو چې عمر یې ذموار دی او په شلګونه انسانان مري څوک د لوږې څوک د تندې زمونږ پوه خلک وایي مقدر یې ذموار دی خادم صاحب دا یو کلام بې لګام دی او د هغې نه یو درې بندونه ویمه ستاسو به اجازه سره راشه اشنا دومره ګراني وګوره او زمونږ د وچې د خاني وګوره او دلته هر ښکلی که سینګار کوي نه د ډوډۍ غم خو به یې پلار کوي او د سعودي د مسافر بچیا احتیاط کوه ګورئ لوفر بچیا پلار دی په نیمه خېټه ځان ساتي هلته شیخانو له اوښان ساتي او اول چې دلته کرونا راغله او په ډېرو جونو کې حیا راغله چې په میدان به یې اتڼه چو بیا هغه پیغلو هم ستڼه چو او خادم صاحب آخري شعر ویمه خاجي شاید صاحب خېټه مړه شوه نو حیا لاړه خېټه مړه شوه نو حیا لاړه او شا لاړه شل ګزه خمتا لاړه او د پېښور دومره کپړو ته ګوره او ته د یورپ د جنکو ته ګوره ډېره مهرباني